روغتیا شتمني ده. روغ صورت نیمه پاچاهي ده. په دې خبرونه کې د روغتیا اړوند بیلابیل ګټور معلومات درته وړاندې کوو. آیا کله مو فکر کړی چې یوازې یوه پیزا څومره شحم او سوډیم لري چې ستاسو د زړه د حملې خطر لوړوي؟ آیا فکر کوئ چې د برګر، پیزا او چپس ترمنځ کوم یو د زړه لپاره تر ټولو خطرناک دی؟ آیا تاسې پوهیږئ ځینې خواړه داسې دي چې په خاموش ډول ستاسو رګونه بندوي؟ ولې ډاکټران وایي چې د هګۍ ژیړ د سګریټو د ناوړه اغېز درېیمې برخې سره برابر دی؟ کوم خواړه د زړه ناروغۍ پیدا کوي؟ د سپوږمۍ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو یوې بلې روغتیایي خپرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم د ژوند ټولې چارې مو په خوښۍ سره روانې وي. په نننۍ خپرونه کې مې د هغو لسو خوړو په اړه معلومات راټول کړي دي چې په زیاته اندازه یې خوړل د زړه ناروغۍ پیدا کوي. دغه راز د خپرونې په جریان کې به له دې هم خبر شئ چې د زړه صحي رژیم څه شی دی. نو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ او له همدې خپرونې څخه د هغو خوړو په اړه معلومات ترلاسه کړئ چې تاسو د زړه په ناروغۍ اخته کوي. لومړی، سرخي غوښه. د زیاتې غوښې خوړل د زړه لپاره له خطرونو ډک کار دی. د زیاتې غوښې خوړل د زړه د حملې خطر څو چنده زیاتوي. د غوښې 5 ټوټې تر 252 کالوري، 22 ګرامه غوړ او تر 0 ملي ګرامو پورې سوډیم لري. د زیاتې سرخي غوښې خوړل په وجود کې د کولېسترول اندازه لوړوي، د چاغوالي سبب کیږي او د وینې لوړ فشار لامل کیږي چې په پایله کې انسان د زړه په ناروغۍ اخته کیږي. دوهم، پیزا. پیزا هر ډول چې وي په زیاته اندازه شحم او سوډیم لري او دا دواړه د زړه لپاره خطرناک دي. یوه درمیانه یا میډیم پیزا 780 کالوري لري، 3.1 ګرامه شحم او 440 ګرامه سوډیم او کولېسترول لري. دا ټول د زړه لپاره زیان لري. دریم، برګر. یو پنیر والا برګر 650 کالوري، 15 ګرامه شحم او 921 ګرامه سوډیم لري. دا د زړه د ناروغیو د پیدا کېدو اصلي لامل بلل کیږي. څلورم، مشروبات یا نوشابه. یو بوتل د څښاک سوډا لکه پیپسي، کولا، فانتا او نور د زړه د حملې احتمال 0.0 زیاتوي. 100 ملي لیتره نوشابه 40 کالوري، 4 ملي ګرامه سوډیم او 8 ملي ګرامه کافین لري چې زړه ته یې له ګټې تاوان ډیر دی. پنځم، آش یا اشک. آش چې انګریزي کې ورته نودلس وایي په زیاته اندازه سودیم، کالوري او شحم لري چې زړه ته تاوان لري. د دې غذا زیات خوړل انسان د زړه په ناروغۍ اخته کوي. شپږم، آیسکریم. آیسکریم چې د ډیرو د خوښې څیز دی، د زیاتې اندازې سودیم، کالوري او فټ په لرلو سره زړه ته خطرناک تمامیږي. اووم، کوچ او پنیر. کوچ او ورسره مارګرین دواړه په زیاته اندازه سودیم او شحم لري چې په وجود کې د کولېسترول اندازه لوړوي او د زړه د حملې باعث کیږي. اتم، سره شوي چپس یا کچالو. چپس سره لدی چې مزیدار او اقتصادي دي، خو کله زیانونو یې خبر شي نو مفت به یې هم ونه خورئ. چپس د زړه، شکرې او ان د سرطان ناروغۍ پیدا کوي.
9 د جوارو پولۍ. د جوارو پولۍ هم له تاوانه خالی نه دي. د جوارو پولۍ مالګه او فټ لري چې د وزن د زیاتېدو او ورسره د زړه د ناروغیو د پیدا کېدو سبب کیږي. پر یادو سربیره ګڼ نور خواړه په ځانګړې توګه سره شوي خواړه او یا هغه چې ډیره مالګه ولري د زړه ناروغۍ پیدا کوي. لسم د هګیو ژیړ. د کاناډا یوې تازه څېړنې چې برتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې خپره کړې وایي هر څومره چې د هګۍ ژیړ وخوړل شي هغومره د وینې شریانونو ته زیان اړوي. څېړونکي وایي د هګۍ ډیر ژیړ خوړل هغه ماده پیاوړې کوي چې د وینې د شریانونو د بندښت لامل ګرځي. دوی زیاتوي چې په دې سره رګونو کې د وینې تګ راتګ ټکنی کیږي چې دا کار د زړه د درېدو سبب هم کیدی شي. د دغې څېړنې پایلې پر هغو شمیرو ولاړې دي چې وایي څېړنه یې پر شاوخوا 1200 کسانو ترسره کړې ده. د څېړنې پایلې ښودلې ده چې د وینې رګ بندونکې ماده د عمر په زیاتېدو کې وده کوي په تیره بیا کله چې سړی 40 کلنۍ ته ورسیږي. دوی وایي دا کټ مټ هماغه عمر دی چې پر سګریټ کوونکي سړي د سګریټو د ناوړه اغېز څرګند څرک پیلیږي. په دې څېړنه کې څېړونکو ویلي چې د هګۍ ژیړ د سګریټو د اغېز له درېیمې برخې سره مساوي دی. درنو اوریدونکو موږ ټول پوهیږو چې د رژیم عادتونه چې د کلونو په اوږدو کې رامنځته شوي بدلول یې ستونزمن کار دی، مګر یو څوک باید د سالم ژوند کولو لپاره باید هڅه وکړي. ډیری وختونه دا د ټولې کورنۍ مسؤلیت دی چې د زړه صحي خواړه وساتي. دا ستاسو انتخابونه دی چې تاسو یې جوړوئ او تاسو یې په خپل ژوند کې عملي کوئ. نو قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې نننۍ خپرونه مو هم د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا او بلې خپرونې چې بیا به هم ستاسو درنه چوپړ ته زیریږم. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښاد، خوښ او خوشحاله ژوند ولرئ. د الله پامان.